د 5 بچو مور چې د خپل یار سره د کوره تښتېدلې ده او بچي په ځای پرېښي دي. د دغه ښځې باره کې د ټول معلومات په دې ویډیو کې درکوم، نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. دغه ښځې چې د خپل یار سره ډېر زیات مینه محبت او مینه به یې ورسره کوله، خو دغه یار یې چې ډېر زیات غریب او څو پیرې رشته دغه جینۍ پسې رالېږلې وه، خو کورنۍ والا نه ورکوله. دا د مسافرۍ دپاره بهر ملک ته لاړلې او هلته یې مسافري کوله. د کورنۍ والا د دغه ښځینۍ واده د بل هلک سره وکړو او دغه رشته باندې دغه جینۍ خوشحاله نه وه. دغه هلک نه یې 5 بچي هم پیدا شول، خو هغه هلک ته پته نه وه چې کوم مسافر و. هغه چې بهر ملک نه راغلی او ویې کتل چې د هغه مینه یې بله واده کړې ده، نو په ځای دغه کار پرېنښود او اول رالې دغه جینۍ سره یې ملاقات وکړو او بیا یې ورسره دغه پلین جوړ کړو د تښتېدو. نو جینۍ هم چې په مینه کې مبتلا وه او دغه هلک یې نه شو هېرولی، نو د خپل بچو ته یې هم ونه کتل او د دغه یار سره د کوره وتښتېدله او خپل کورنۍ والا یې وشرمول. نو کتونکو د ویډیو جوړولو مقصد مو دا و چې کوم کسان د خپل لوڼو خویندو نه تپوس په داسې رشته کې نه کوي، نو د هغوی بیا دغه انجام وي چې ټول کورنۍ والا یې په شرمونو وشرمېږي او دغه جینکۍ چې کوم هلکان خوښ وي هغوی سره وتښتېږي. نو دغه 5 بچي چې اوس پلار سره دي او مور یې د یار سره تښتېدلې ده او دغه بچي ورته پرېښي دي. نو کله چې هم خپل لوڼو خویندې ودوئ، نو تپوس ترې ضرور کوئ چې دغه هلک ستاسو خوښ دی، ور دې کړو یا دې ور نه کړو. نو په دې سره دغه جینۍ اعتماد هم برابر وي او چې کوم هلک یې خوښ وي نو هغې هم ووایي چې نه دغه هلک له مې ورکړئ. نو دغه شرمېدل بیا په منځ کې نه راځي. کوم چې دغه جینۍ د خپل یار څخه تښتېدلې او ټول کورنۍ والا یې په شرمونو شرمولې